ځوان ته ووایو چې ځوانه ته دلته پاتې شه، که د لوږې څخه مرې، که پیسې لرې که نه لرې دلې پاتې شه. دا خبره خو نو بیا انصاف نه دی. موږ که د ځوان څخه غواړو چې په افغانستان کې پاتې شه، نورو ملکو ته فرار مه کوه. ستا بې عزتي راځي په نورو ملکو کې، په همسایه ممالکو کې ستا بې حرمتي راځي، او هلته په دریابو کې غرقېږي، په ځنګلو کې په اور سوځې. خو د دغه خبرې دپاره چې دی ووایي چې زه دلته پیسې نه لرم، ما پوهنتون ویلی دی زما دپاره د خپل مسلک مطابق دنده نشته، نو د ده دغه خبرې ته ځواب پیدا کول هم مهم دي. موږ د ځوانانو د لویې کتلې د دغې غوښتنې په مقابل کې دا وضعیت مو تر څېړنې لاندې ونیوی. د ځوانانو چارو معینیت وغوښتل چې دې ته یو داسې د حل لاره پیدا کړي چې د افغانستان ځوانان په دې قانع شي چې دغه لاره د تګ ده او دغه لاره یو منزل ته رسیږي. شاوخوا یو کال وړاندې موږ د دغه پروګرام د تجربوي تطبیق دپاره په مزار شریف کې د 80 نفرو ځوانانو دپاره د فریلانسینګ یو تجربوي ورکشاپ جوړ کړي. الحمدلله په یوه میاشت کې موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې په افغانستان کې فریلانسینګ یا په آنلاین نړۍ کې آزاد کار نتیجه ورکوي. د دې وروسته مو په کابل پوهنتون کې بیا د 80 نفرو دپاره جوړ کړي، او د هغه وروسته مو د 40 نفرو دپاره په هرات کې جوړ کړي، او الحمدلله د هغه وروسته مو دا اوس په کابل، کندهار او ننګرهار کې هم دغه مرکزونه جوړ کړي دي او دا دورې روانې دي. د مثال په ډول به ووایم، زموږ په دغه فارغ شوو محصلینو کې د ویب ډیولپمنټ په برخه کې موږ او تاسو خو ډېر ځوانان لرو. په دغه دوره کې چې زموږ سره یو ځوان وروزل سو، دغه ځوان د زرګونو ډالرو پیشنهادونه د نړیوالو کمپنیو څخه ترلاسه کړه چې ته زموږ سره کار وکړه. الحمدلله په دغه تدریسي او تجربوي دوره کې زموږ ځوانانو شاوخوا 14,000 ډالره عواید ترلاسه کړل یا یې وګټل، اگر چې دا د دوی د زده کړې دوره وه. د دې دورې ګټه دا ده که یو څوک په ګرافیک ډیزاینینګ کې تکړه یي، د افغانستان څخه پرته په نړیواله کچه باندې دی پروژې ترلاسه کوي او هغه پروژو د هغو خلکو د غوښتنې مطابق کار کوي او هغه په مقابل کې ښې پیسې ورکوي.